په انجیل کې د امام علي علیه السلام نوم شته، په تورات کې شته، زبور کې شته. یو کتاب کې نشته. شته انجیل کې چې کوم دی هغه د امام علي علیه السلام نوم چې کوم دی ایلیو. نو اول ته د انجیل ثابت کړ دا اوس ته څوک ته یو خپل عقیده موږ ته راوپېژنو. ته قاری صاحب بڑا بھائی ته څوک اهل سنت کو خبره کې راټوب کول بڑا بھائی د قاری صاحب علی فن خطو کا څنګه بابینا نه لا صحیح زما کې دې پورې لمه خاننه ځکه چې یو خپل انسان خیر د صبر وکړ یو انسان ته بس په انسان نظر ګورم. زما عقیده چې کومه ده رب ده او رسول ده او زما انبیا دي اهل بیت دي. زما عقیده دغه شانتي ده او قاری صاحب دغه دولس امامه نه شکر الحمدلله خیر ځکه چې مسلمان چې دی د انبیاو نه بعد کې 12 امامان ولې سکنه خالد تانه پښتنه وکړي چې 12 امامه ورته هو خلاص او قاری صاحب معذرت غواړم ټول شی یې کنه خو د سوي اسانه تبدون ضرورت نشته. خو ما ته بیا دلته کې فرقه پیدا کیږي کنه ولی زه خدا شانتي ځخه نه لرم چې دغه اوشیا او دغه سونی دا وبره یو خبره ودی زړه سره اوس دا 12 امامه دا فرقه نه ده څه شي ولی فرقه ولی د انبیاو نه بعد کې 12 امامانو د انسان ته کوم میسجونه رسولي د خدای پاک دا خو 12 امامانو رسول دي هیڅ کوم نه دي نور رسول. صحیح. اوس ما ته وخی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قران کې دی الله جل وعلا ویلي سلام الله نبی نو ورسته به 12 امامان وي فقط مهرباني زکه خدای دغه شانتي نه دی ویلي د به د مسلمانانو ولی دونه ګډوډ دي که ته خو ګلوبل سره ولی تا دونه تاریخونه پړاو کړی دي د اول امام نه نشتر یو لسمه پورې هغه صاحب سونه تعلیمات سوره انسان ته سونه لره صفه کړی د سوره پیغمبر یاره خیل د سوره خدای یاره خیل سر ما درته ویل چې مسلمانان څومره په تکلیف کې دي، مسلمانان په سختیو کې دي، مسلمانانو باندې ظلمونه کیږي، مسلمانان په خپل منځ کې بې اتفاق دي. د تا د مهدي 12 کاله کېږي چې ژوندی ده کومه ګټه تاسو ته رسېدلې یو ګټه راته وخی د ټول مسلمانانو په مخ کې. زه دا اوس اهل سنت هم پرېږدم دا ټول ارڅ پرېږدم د تا 12 امامه وته درځم کومه یو ګټه د ټول مسلمانانو په مخ باندې ما ته راوخی د 12 کاله کې د کومه ګټه اسلام او شیعه او دین او قران پیغمبر ته رسېدل د مهرباني اسانه مسأله. زه ما څه نه اوریدل دی فرد غیب کې او ده هغه څه کلم رب اجازه ورکړي هغه بکیږي هغه دور علم زرم نه لرم زه ته یو بل پوښتنه لرم. زه د پیغمبر خریو پیغمبر زمانه کې خو مسلمانان تکلیف وکړو کنه هغه وخت کې ولی یعنی هیڅ هم جواب نشته هغه نه وخت کې کافر د قانون څه شي ده نوم دي څه شي زمانه منتخب لیدا علي جان د جوړ سره ته په ما باندې هغه سوال مکه وسې زه دیغه عقیده نه لرم ولی ته سلورم مانی څنګه عقیده څنګه نه لري ته سلورم نه مانی ته سلورم نمبر کې امام علي علیه السلام ته سلورم نمبر کې اچي به څنګه عقیده نه لري. موږ په لسګونو خلیفګان لرو موږ یوازې په څلورو نه څلور خلفاء الراشدین دي الله بنده موږ لغه نورسته په لسګونو خلافت امویه لرو خلافت عباسی لرو خلافت عثماني لرو اهل سنت والجماعت په لسګونو خلیفګان لري خو موږ داسې عقیده نه لرو لکه تاسو سي لري. اوس مثلا تاسو په څه عقیده لري زه په هغه اساس ملتانه پوښتنه وکړه تاسو کومه عقیده لري هغه خو زه نه لرم زه کومه عقیده زه ته یو واضحه غوندې کیو کې جواب درکوم. موږ په شا باندې عقیده لرو هغه ته حکومت کار کوو کنه ولی اسرائیل امریکا سره شو غخته دي تا دې طرف نظریه چولې ده ایسه کلم نه دا چولې هغه پر کار پیغمبر اولاد نه جوړ شوی دي دغه امامان چې کوم دي د پیغمبر اولاد نه جوړ شوی دي د امامان خو اسمان او یا خو موږ په خپل یو کتاب نه درو وسکلی دغه د پیغمبر اولادان دي کنه ولی اسماعیل علیه السلام امام علیه السلام زوی ده اغا اهل بیت امام منیته څوک اواز دې
اسماعیلیه و شیعه و امام ده د جعفر صادق علیه السلام زوی دغه ته مني اهل بیت مني ګوره منله یو نه منله دغه ګوره دا د پکې جایزه وه ځکه چې نه په پوهې نه شوې ګوره یوې خوا بلې خوازې زید علیه السلام د امام باقر علیه السلام ورور ده هغه مني د اهل بیتو امام ولې منل پکار دي ځکه هغه د فاکو خلکو هغه دي یعنی الودان دي منل خرې وسري پکار دي شوق شي پاک دي هغه به مني اسماعیل علیه السلام او زید علیه السلام دا امامان دي نه دغه امامان نشي کېدای ځکه چې بس 12 دي الله اکبر خو یو دقیقه امام باقر علیه السلام څنګه امام سوی د امام زید علیه السلام امام نه ده دواړه ورونه دي یو پلار زمن دي امام زین العابدین علیه السلام زمن دي دا خدای رازونه چې سره علم زیات چا انسان پر کار کړي دغه باندې خدای ویلي دا د خدای راز تاسو ته معلوم سول او موږ ته نه ده معلوم اهل بیت ته معلوم نو تاسو ته معلوم سول دا اهل بیت خو کاری کړي ده کنه امامان دی نه پیژنم د امام منسلري بالکل هم نه پیژنم د خدای لاره کې کار کړي ده اختم یو خو کری صاحب چوک جمعات کې لمونځ کې اختم امام وایي ځکه چې چوک خلق پالو کوي هغه د خلق امام وایي علي جان زه به کلیک سخت در سره لاړ سم بیا نه ایس کلام سخت لاړ زه غواړم ته زده کوم زه غواړم پښتني وکم امام اوس ګورې زړه سره که اوس ما د تعالی کتابونو درته ثابت کړل چې د تاسو د 1200 کال چې د مهدی علیه السلام باندې قائله یا چې د غیبت الکبرى کې دا کنه د عقیده لري اوس کوم د تعالی کتابونو د درته ثابت کړل چې حسن العسکری علیه السلام اولاد نه درلودل حسن العسکری علیه السلام اولاد نه درلودل دی هغه ورور وای جعفر علیه السلام وای تاسو ورته جعفر کذاب وای است دروغجن جعفر ورته وای العیاذ بالله دا دی حسن العسکری صادق وای نه جعفر صادق بل ده هغه خو امام ده دا امام نه ده خو دی حسن العسکری علیه السلام ورور ده دی ولسم امام ورور مو ده یو هغه جعفر تاویل زد باندې بزشانه تاسو وکم زده کوم څه کیسه ده اوس مثلا ته په هیګي چې د تاسو د 12 امام باندې د تاسو د دې مور بی بی سي ده هغه نرګس ده علیه السلام تاسو ورته علیه السلام وایي سکانه نرګس بی بی ده کنه صحیح اوس دغه نرګس بی بی سي ده په خدای قسم کې د هندوانو په کتابونو کې یا د يهودو په کتابونو کې د مسلمانانو په کتابونو کې اوس د زړه سره یو یعنی زه په الله قسم لا امام علي عليه السلام سره زید څومره مینه لرم په خدای قسم کې له یو صحابي سره لرم او بهشک زکه تکتور او خره و نبی سره هغه خلق کړي دغه خره و نبی سره امام علي دا د تاسو امام علي سره تاسو وایي چې فاطمه رضی الله عنها صحابه او هله د دفاع نسوي کولای د تاسو کتابونه مونږ مقدس زینو دفاع کړی دا هغه خو تاسو نه پکې نه یادوم ځکه چې دغه خبره خرابېږي هغه دغه خلک دي چې خرابوي ترمنځ مقدس زینو خرابوي اکه سوریا کې دي هغه هر ځای کې دي دا خراب شي دي ولی مقدس زین خرابېږي علي جان ما ته باید د سی وغږیږو چې ما ته د هرې خبرې مسؤل یو په ورځ قیامت الله پوښتنه رانه کوي ما ته یو وری باید ایمان داوي چې د هرې پوښتنې او الله قسم چې ټول دنیا را کوي د حسن علی السلام نوم په الله قسم کور باندې ورکړم او الله قسم چې ټول دنیا را کوي د حسین علیه السلام نوم په الله قسم کور باندې ورکړم د ما ځان د ما مال د ما اولاد د ما روح د ما بچی دی د امام حسین علیه السلام تر نامو قربان وي او ځکه دنیا ته دور انسان دی دونه کار کړی د پیغمبر المسیح دی دا خطه حق وای نو بیا امام سره ولی د سره تقاری صاحب جواب ته پوره وګونی اوس ګوریا خو دغه عقیده تاسو ته په هیګه د عبد الله ابن سبا يهودي د دوله سو امامه او عقیده جوړه کړی ده په الله قسم دولس امامه و جوړه کړی د دولس امامه او عقیده د یمن یو يهودي او عبد الله ابن سبا يهودي نه مدلته ورسره تا کتابونه وګوره مطالعه وکړه خپل به درک درته معلوم شي د دولس امامه او عقیده امام علي عليه السلام ته ماته وخه زه دا اوس له تاسو سره دولس امامه کېږم که امام علي عليه السلام ویلي وسی د ما دولس اولادونه به امامان وي لرسول الله صلی الله علیه وسلم نه راتوخه په یو صحیح سند سره نبی علیه السلام دی ګوره ما خو ته اول ځل چې زه ایسه کلمه یو ځانته یو سر نشم ولا ځکه چې زه انسان یم تا ماته چې دولس امامه یې مونږ ته ها زه یم یعنی اوس نه یې
نه ولی زه خپل هیڅ کلم نه بدلوم. دا به زه زده کوم، پوښتنه به وکم، تاسو په کې څه وکړه چې زما پوینټ پیدا شي. ما ته عام شایه چې څومره دي عام شایه زه خو اول ځان نه پیژنم چې سني او شیعه دا څه معنی لري. زه خو انسان پیژنم. ګوري لیک می پرېږده دا د تا غوندې انسانان چې اخلاق لري، انسانیت لري او په پوهه پسې ګرځېږي، دا د موږ د زړه سر دي چې څومره خدمت وي موږ به یې کوو انشاءالله، څومره معلومات غواړي موږ به ورسره شریک کوو. تاسې موږ نه یاست ملامت کړي او نه ملامت یاست، خطا نه ګناهونو نه پاک دي. 12 امامان چې دي عالم الغیب دي، 12 امامان چې دي الله ټول صفات مو ورکړي دي، 12 امامان دي مدد جنې غواړه، رزق جنې غواړه، صحت جنې غواړه، ناری ورته دي چې زه خپلو کسانو سره ډېر مخالف یم چې خدای نه شي غواړي صرف واسطه ورکړه. دا شانتې ته نه شولی چې یا امام ته ماته دغه شی په رحم کې هغه کولی هم نه شي. الله اکبر. اوس ګوره ماشاءالله د تا اوس دغه عقیده ده، دا د عقیده دی په دغه ځای کې پاکه عقیده دی. الله دې نور هم توفیق در نصیب کړي چې همدغسې عقیده ولرئ، همدغسې عقیده جوړه کړئ. موږ په لمانځه کې دغه دعا کوو چې یا رب دغه انسانیان دي، څوک کتابونه او څوک عالمان، څوک څه شي او څوک څه شي، هېڅ کله هم نه پوهېږو. بس موږ د خدای او د رسول لارې نه هېڅ کله هم تبدیل نه کوو، نه غواړو چې د یوه عالم نه واورو بیا په نوره سوچ وکړو. دا ذهني بیماري جوړول دي، نور خو څه نشته. او فرقه ضرور جوړولی شي، فرقه به یعنې 2 منټه سوچ شي په وکړي بس فرقه جوړه. دې نه خو موږ په لمانځنو کې دعاګانې کوو چې رب دې موږ دې شر نه وساتلی کړي. نو کاشکې تاسې ځانونه ساتلي وای، د تاسو همدغسې پسې نور فتحیه دي، علویه دي، نصیریه دي، بیا دا بیا تقریبا په 300 فرقو باندې ویشلی سوي دي. 300 فرقې دا د تاسو په منځ کې دي. اوس موږ همدغه وایو، ګوره د زړه سره کنه د ما تا په منځ کې اوس مخالفت ده، کنه ته له ما سره مخالفت لري، زه له تا سره لرم، کنه صحیح. راسه ما ته دې قرآن ته راسو لکه څنګه چې رب راته وایي، اله العالمین وایي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. کدی تاسو په خپل منځ کې مخالفت راغلل په یو مسأله کې، دا واپس کړئ چاته؟ الله ته او د الله رسول ته. څنګه وس واپس کړو؟ خو نه وحی سته او نه رسول الله سته، لیکن مراد لدینا دا چې قرآن ته واپس کړئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ته واپس کړئ، د نبی علیه الصلاة والسلام راوړلي دین ته واپس کړئ. اوس مثلا دغه 12 امامه چې ته اوس وایې، د 12 امامه او دا 12 امامه په شمار باندې دا جوړول، دا ښودل، راسه ما ته اول دی قرآن ته را واپس کړو، یا الله دغه کتاب، دغه عظیم کتاب ته را واپس کړو. لکه څنګه چې رب راته ویلي د ما ته فرقواریت مرک سول، ډلبازي مرک سول، ارسل من زلاړل. رب العالمین وایي فإن تنازعتم، د ما اوس له تا سره جګړه ده په 12 امامه وکړي، في شيء فردوه الى الله، راس ما ته قرآن ته را واپس کو. چیرې الله په قرآن کې ویلي چې 12 امامان دي ماله طرف دي؟ چیرې الله په قرآن کې ویلي چې دا معصوم دي؟ چیرې الله ویلي چې دا ما ټاکلي دي؟ چیرې الله ویلي چې دا معصوم عن الخطا دي؟ چیرې الله جل وعلا ویلي چې دا عالم الغیب دي؟ چیرې الله جل وعلا ویلي چې دا څوک نه مني هغه مسلمان نه ده؟ نه دغه زما سوچ نشته دغه 12 امامان څوک نه مني. د امام علی علیه السلام څلورم کې اچي دغه زما عقیده نشته که دغه کافر شو، دغه نه د شانت زما عقیده نشته. او بیا دغه بس ما خو چې کوم زده کړي دا د امامانو کې یو هم دغه سی بد لاره یعنی انسان ته نه دی ورکړي چې یعنی دغه لاره هغه ټول د قرآن لارې دي، هغه ټول د علي جان ای کاش کې تاسو د 12 امامانو کاش کې تاسو په خپل کتابونو کې روایتونه درلودلای. کتابونه پوهر کاغه سب کتابونه خو ته زه ته چې یو لیک دروغم کېدل. محترم بخنه سره د مخ یو خبر وکړه، تاسو پام نه ورته دی ویل چې علي رضی الله عنه چې د اړ پیغمبر سره مرسته کړې ده، د په کوم دلیل باندې دا وایي؟ سید هغه خد سرایات دي کړل. بارک الله فیک بابا عبد الرحمن صاحب، رب دې قدر من کړ. ګوره دا یو کتاب دی مسند امام احمد ابن حنبل. ته پوهیږي زه 800 روایتونه له امام علي رضی الله عنه لرم، احادیث لرم په دې یو کتاب کې. المنز لرم او دس لرم، د المنځ کیفیت لرم له علي رضی الله عنه. اوس که زه له تا نه یو وړوکې پوښتنه وکړم، ته په دې ټول 12 امامان سم منې، 12 امامان هم لري، د علي رضی الله عنه المنځ ته لري په دې خپل مذهب کې دي؟
نست. دا څنګه ته 12 اسلام نه المنس خو بس هغه رب ته سجده دغه سنتي یو انسان هم نه مني زم قسمه نور شیاغان دي هیڅوک هم نه داسې سوچ لري. دا د رب عبادت به ماوته د رب او د پیغمبر په خوخه کوو او کبي په خپل خوخه کوو. په خپل خوخه به کې هغه استاد خدای ست توفیق درکړي هغه به کې که خدای جهالت کې وساتلی جهالت کې وې کا ته عبادت کول غاړي هغه په خپل کوي شي. خدای خو بس دون ویل شي زمانه سوا عبادت نه دي مثلا خپل ځان نه به طریقې جوړوي بل منځ کوي او که به د رسول الله څخه کومه طریقه درته خودلې د امام علي څخه کومه طریقه درته خودلې په غیبه کوي. رسول الله او امام علي علیه السلام چې کومه طریقه خلې ځکه هغه خدای مسنجران او خدای خره او خبره رسوله خپل ځان طریقه نه جوړیږي طریقه چې جوړه کافر شو. اوس تل منځ کوي او شکر الحمدلله منځ کوم کله پاتې شي کار لمخه بیا وکړو وخت میناو شي الله دې وکړي بل وخت درنه پاتې نشي المنځ کوخه. اوس دغه تاسو کومه طریقه باندې المنځ کوي دا امام علي رضی الله عنه درته خودلې ده دا خو هغه سب چې دا سدي زما مور پلار سرنګي کوي هغه سان بشه هو څور ته خي هغه شانتي زده کوي وغد رساله وا قرباني سم مخکې تاره تویل سیا د نبی زه خو دنیا ته خودونه مخکې نوم راغلی شي په لاړو لاسو المنځ کول په کار دی کدا بند کې ترخوګو کې ورکې دي شانتي په کار ما ته ما امام علي رضی الله عنه درو خدل سي غدل تر تویل دي سي تاسو لاسونه وترل منځو کړی. امام علي رضی الله عنه راتویل دي سي سجده دغه سي کوي. امام علي رضی الله عنه راتویل نبی عليه السلام منځ دغه سي کول او داسې دغه سي کول زی لرم الحمدلله. د قران سید زه پښتنه پیدا وسو قران کې د امام علي عليه السلام دغه پښتني دي د ته بل څه کتاب پلاس کې رسته نه روایتونه درته خیم دي نبی عليه الصلاه والسلام احاديث درته خیم. موږ اوس ګوره موږ په منځ کې نه امام علي ته ضرورت لرو نه ابو بکر رضی الله عنهم اجمعین نه علي رضی الله عنه ته نه حسن رضی الله عنه ته نه عمر رضی الله عنهم اجمعین ته موږ صحابي ته ضرورت نه ځکه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبادت خو دي او دا صحابه و دا خدمت کړي تر موږ را رسولي دي. موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د المنځ طریقه د عبادت طریقه را ته خودلی ځکه الله په قران کې سره ته وایي وما اتاکم الرسول فخذوه. دلته کې یو کیسه پیدا کیږي دونه نبیان او دونه هر څه هغه نه بعد کې خو دونه کافر خو هغه خر یو شی ډوب کړي یعنی خر یو شی خو سزول او د خدای تعلیمات چې کوم او د خدای کوم مسجونه او کوم انسان ته خو پاتې شي نه او دا چاره ورسول د انبیاء او نبات کې نبی علیه السلام نبات کې دا چاره ورسول نبی علیه الصلاة والسلام نو رستم دغه صحابه قرآن چاره ورسول موتاته دا حضرت محمد علیه السلام ورسولو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خو څوار لسنیم سو کاله مخکې وفات شوی د رحلت کړی ده هغه خریو لیک کړي او خریو خبرې کړي و هغه نبات کې دغه کلمات دغه سوال زتانه لرم کنه دغه کلمات چاره ورسول. اول خو نبی علیه السلام لیک نسوي کولای خا دا خبره دی بی ځای ده نبی علیه السلام لیک نه نسوي کولای. نبی علیه الصلاة والسلام قرآن د دې حفاظت الله کوي تر قیامت پورې ته تر اوسه په دې نه خبر قرآن دا الله جل وعلا سکل رسول الله صلی الله علیه وسلم تر نازل کړل سکل یې پوره کړل. الله قرآن کې وایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اله العالمین دی قرآن حفاظت کوي الی یوم القیامه. د دې د را رسولو د پاره صحابه او اهل بیتو یو قرن بل قرن ته بل قرن ته تر ماته پوری را رسیدلې په تواتر سره را رسیدلې دغه قران چې چا ماته تر رسولې ده کانو په هغه خلقو خو به اعتماد کوي چې د خلقو قران موږ تاسو ته په پر معنا را رسولې ده که اعتماد به نور باندې کوو ولنه چې قران حفاظت په خپل خدا کوي نه بس امغه خلقو چې قران تر ماته را رسولې ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هم را رسولې دي. نو دا څنګه امکان لري چې د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیث باندې باور نه پکو په خلقو په قران را رسولو باندې باور پکو نه یو ورسې د قران پر رسولو کې هغه خلق صادق او رښتونی او هغه د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیث را رسولو کې رښتونی او صادق. نو دا روایتونه زتانه یو تاسو کوم تا معنی امامانو پښتنه ست دولس امامای تا معنی د پښتنه ولنه کې شته یعنی او ما خبره هي شو ځکه خبره کې منظر راغله مسلمانې کا دولس امامه زه تا معنی ډایرک د پښتنه که ځکه چې پښتو یم پښتو چې شوګم وای هغه مسلمانی
یا په پښتنو کې دومره کافر څه چې په ټوله دنیا کې دغه سخت کافر نشته دی الله بنده ولی پښتانه واټر پروف راغلي دي چې نه به کافر کیږي زه تا ما ته پنځتنفاک ولې نه ویلې ته پنځتنفاک منې یعنی زموږ موږ ګوري اول خو دا پنځتنفاک کې کدل زه تا نه پښتنه وکړم پنځتنفاک څوک دي هغه د امام علي علیه السلام اولادان دي ټول فیملی پکې راځي څوک دي زه ته راته ووایې زه تانه زده کوم ستا څه یعنی پنځتنفاک د علي رضی الله عنه اولاده ده او زما دغه شانتې یعنی زده کړې ده دغه شانتې تان تپوس لرم چې دې کې څه وایي فاطمه الزهرا رضی الله عنها د علي رضی الله عنه اولاده نه ده هغه په پنځتنفاکو کې سته زه ته ماته ووایې چې ته ما دا تپوس دی ولنه ما چې اکثر چا سره ملاو شوی غیر هغه مانه دا تپوس کوي ډایرکټ بره امامات تا تپوس وکړو ځکه ما ته مختلف ولګېدې دونه پاتې سوم خبرې مې سره وکړي هغه مانه ډایرکټ دغه شانتې تپوس کوي ښه د زړه سره ګوره اول خو دا د پنځتنفاک خبره سیده دا اصلا کې دا روایت د اهل سنت په کتابونو کې ده الحمدلله پنځتنفاک دا تاسو پسې اضافه کړی ده لیکن پنځتنفاک اول رسول الله صلی الله علیه وسلم ده بیا علي رضی الله عنه ده فاطمه رضی الله عنها ده وحسنین دي دا پنځه نفر رسو ښه لیکن خبره دلته دا ده چې اوس زه د په دغه پنځتنفاک کې له تا نه سوال وکړم نبی علیه الصلاة والسلام چې کله آیت د تطهیر را نازل سول انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت دا آیات چې را نازل سول نبی علیه الصلاة والسلام فاطمه رضی الله عنها علي رضی الله عنه حسنین را وغوښتل رضوان الله علیهم وعلیهم الصلاة والسلام نو په څادر کې را ټول کړل کله چې په دا څادر کې راټول کړل نبی علیه السلام ویل چې یا رب دا د ما اهل بیت دي یا الله ته د دوی حفاظت او ساتنه وکړي اوس له تا نه دلته یو وړوکی سوال لرم له دغه خبرې نه مخکې چې نبی علیه السلام ویل چې د ما دغه اهل بیت یا الله ته پاک کړي له هر قسمه شرک او له هر قسم خباثتونو دوی پاک کړي اوس په دغه وخت کې له دغه ویلو د نبی علیه السلام نه مخکې دوی پاکو که ناپاکو ایس کلم هر یو سړی فاک کېدلی نشي او دغه فاک نه مشي په راغله دا ستا اوس په خپله په زبان ویلې چې د خدای خو له حکم وشوه نبي ته ویل شو یعنی دغه حفاظت وکړه په یو صدر کې راټول شو دوی فاک نه فاک دغه هېڅ علم نه لرم یعنی د عصمت خبره دی لاړه منځه لاړه کوم چې تاسو د عصمت عقیده لري هغه د دړي وړي کړل چې علي رضی الله عنه یو وخت کې پاک نو بیا وروسته پاک شو حسن حسین نه هغه خو د نبیانو مخکې دنیا ته راغلی خري او نبی سره مدد کړی دی استغفر الله یعنی علي رضی الله عنه له هر نبی سره مدد کړی ده او دا خو ته کېدلی شي چې ته مطالعه وکړې زه خو دونه پوهه نه لرم ته کم عمر وشو زه د یو کتاب چاپړولو زما ورته غوږ په ریډیو باندې صحیح ده د انجیل ټول قاری صاحب علي رضی الله عنه ته الله عزوجل الیاذ بالله احتیاج و محتاج ورته چې دا کار باید وکړي نه محتاج نه و هغه شانته محتاج نه وای ځکه چې خدای دونه کائنات باندې چې وو آدم علیه السلام سره دغه کیسه یعنی خبره جوړه شي و اره خبره رسول مدد کوالو عیسی علیه السلام ته انجیل ورزده کول نه زده کولې نه یعنی هر یو کیسه د عیسی علیه السلام یعنی ما دا اوریدلی و چې عیسی علیه السلام کومه یعنی زمانه و کوم وخت هغه کې د امام علیه السلام موجودیت وو یعنی هغه نور شي کوم هغه موجود اوس بیا نور ته خبره لاړه ها ودی نه ته ولې امام علیه السلام ته ولې هغه انسان فکر کوي چې هغه انسان وو نو څه شي وو ملائکه انسان خو د امام علیه السلام هغه وخت کې یعنی دغه انسان په شکل کې هغه شو چې هغه د نبی علیه السلام په پوج کې او نبی علیه السلام خري او حکم یې منلو هغه وخت د انسان یعنی هغه په شکل کې یعنی انسان خلق ولید چې دغه لغه مخ کې شي او خدای په زما کې نورو نه غسه دونه ساشات د کتابونه د قران باندې لاس کې ته به وایي چې نه دغه خدای یو ده ملائکه نورو یعنی ملائکه دغه کېدلی شي یو نور چې دغه ټوله ملائکې دي بل څه خو نشته علي رضی الله عنه نور بیا حمام ته ځي په حمام کې بیا لیټرین کې دغه کوي نه هیڅ کله نه ته دونه شرک او دونه کیسه مکو چې حمام پښتنه لرم پښتنه سره کوا کیسه لرم کیسه سره کوا علي رضی الله عنه صبر علي رضی الله عنه سب عبد الرحمن ابن ملجم والعندي توري گزار ور باندې وکړه علي رضی الله زخمی سو که زخمی نسو
ولې نه زخمی شو؟ دا خو ماته ته ویل چې دغه د پیغمبر په اوج کې صفه کې چې ودرېد د پیغمبر لیاره چې اختیار کا هغه نبت کې انسان یعنی معلوم شو چې امام علی علیه السلام انسان په شکل کې محترم د مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو انسان دونه ګوره دونه دروازه است اخو شته شړل غوږ واچو ته غوږ واچ قاری سي محترم دی وای کنه د عیسی علیه السلام په وخت کې دا نور وو یعنی چاته نخ کار کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد په وخت کې بیا د خلکو ته د انسان په شکل ښکارا شو مخکې نخ کار کړه کری صاحب سره زکه سلام زه یو انسان کولی شي چې هغه دروازه راواخي خیبر دروازه راواخي د کفارو لشکر ته ودرېږي ابو لخب وسه یعنی دونه پړې لیکي پړوي خو مونږ نه دی یعنی تاسو په شانتي خلکو ویلي دي چې شاته کتابان یو خېدي دي هغه مونږ زده کړی دي هغه یو انسان کولی شي چې یو خیبر دروازه یعنی هغه تاسو یعنی تا زبان موردل دی وختي ویډیو لیدا چې یعنی هغه دروازه غست شي او بر اسمان ته شړل شي او دغه یو انسان کولی شي ته په پښتو په یګي دمر راتوي سي هو یا نه زما پښتو لګه مشکل ده ځکه پښتو سره ډېر کم پاتې شوی یم اوس وګس بالکل داسې انسان علي رضی الله تاسو داسې جوړ کړی داسې یو وخت کې علي رضی الله عنه لور عمر رضی الله عنه په زور جنی یوړل او په نکاح یې کړل یعنی علي رضی الله یو وخت کې د خپل لور دفاع نه کوي امام مو د عباس علمدار متوي شغت پیدا شي او هغه دغه کیسه ډیره بهترینه کیسه هغه خو تا بخپل په کتابونو کې لیدلې 100 چت کې واغت درپیا نه و یعنی د خطلو څه ذریعہ نه و په 100 چت کې نولې شي ځکه دې سرطان کاخ وکا د دینه تعلقات پیدا کو یعنی تا کتشته یعنی په 100 چت کې داسې نو څنګه د لاس نیولي و تختولي و یا نه هیڅ کلام نه دغه سیو ته بدون کتابونه شی پړاو کړي هغه د سیو ته 100 چت مخلق یعنی دوره الور ذکر کې نولي و د علي رضی الله په زمانه کې په مدینه المنوره کې 100 چت بلډینګ مو انوي خبره ده یعنی داسې یعنی مسوري دلی خغه وایم داسې نو هم یعنی زه په خپل خېټه لګیوم سیاسه نبی علیه الصلاة والسلام نور ده که انسان ده هغه انسان ده او نبیان چې کوم دي ټول نور دي نبی علیه الصلاة والسلام در خیم نوم محمد رسول الله نبی نوم چې برغل دغه نور کې راځي یعنی نور نبیان چې کوم دي ټول نور دي ځکه چې هغه خر شینه پاک دي قرآن عظیم شان وای الله جل وعلا وسعید ما پیغمبر دوی ته وای چې زه انسان یم بشر نور نه یم قرآن وای په سورة الكهف 14 سفاره کې الله جل وعلا يقول ان دون اخوه لرم زه کیسه ډېر ښه وسوي زه بیا ممکن مستال یو ته بیا کینم څه شي بس زه کې شی غاړم شي څه کلام یعنی څه په خپل یعنی د خو علي جان وخت په دې هوایي قصو په سیمه ګرځه په ورځ قیامت دی به په درد نه درته خوري علي رضی الله عنه انسان و بشر و نه میاسې د مور په نس کې و بیا نه میاسې د مور له نسه را پیدا سول 2 کاله یې د مور شیدې خوړلې قربانه کې د سم رسول الله بشر د نو علي رضی الله عنه خو په طریقه زه ته یو نوې کیسه وکم زه د عمر علیه السلام یو تلوار چې کوم دی هغه راواخه واګونې سنو څه کیسې مه کوه الله دې هدایت درته وکړي یو زه ته یو کیسه کوم زه ته تجویز درکړم نساء بس ګوري یو نبی هم نور نه ده ټول انبیا بشر دي ملائکه الله جل وعلا له نور نه پیدا کړي دي هغه په دې دنیا کې څوک نسی لیدلی انبیا له آدم علیه السلام نه راواخله دا ټول انسانان بشر دي انسان بشر ده لمور نه پیدا کیږي که انبیا دي که رسولان دي که اهل بیت دي علیهم الصلاة والسلام که صحابه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر ده نو په طریقه اولاد رسول الله بل بهتر انسان نه راغلی نه براس یا الله په ټول مخلوق کې رسول الله بهتر انسان هغه بشر ده نو د زړه سره معلومات ځان ته حاصل کړه په دې اوایي قصو پسې مه ګرځېږي معلومات وکړي کتاب وګوري د حقیقي علما او خبري واوري دا ته اوس په ګډو وډو سري
نو بس زه خو غواړم چې خر یو سړی واورم نه شانم زده کول نه غواړم ونیسه غوږ ونیسه. ها نو ځه الله دې مل څه کوشش وکړه چې یو څه شی زده کړي یو څه شی حقیقت پسې وګوري. زه روان یم دنیا ته دلول غواړو داسې نه ده بس کافر لګیا ده سو وخت بعد راځي خر یو سړی خلاصیږي کافر دونه په جوهره وایټ هاوس کې لګیا ده کار کوي اوس مونږ تاسې یو پیرکه ده ورپسې لګیا چې دغه وغه کافر ته انتظار سوی ډېر تیز را روان دی. تا ته زه وایم چې د عمر علیه السلام به راوځي تاسو مهدي علیه السلام به د 12 کاله بعد راوځي مخکې به د کفارو ودرېږي هغه زوی مړی په خپله ډارېږي راوتلی نسي 12 کاله کېږي چې پټ ده او د تا بحار الانوار کتاب دی وایي دومره ناخبره خلک زه دې ته حیران پاتې یم چې دا یې چیرې زده کړي دي دا څنګه یې ور زده کړي دي دا خلک دا پرون چې مې کیسه درته بیا د بیا هم وشول بخښنه غواړم دا پرون چې مې کیسه درته وکړه چې سترګې ور باندې پټه کړلې یمان ته ورسېده بیا هلته ورمنی چې دوه دانې ماشومان شهیدان سول د باچا وینې په کار خو همدغه کیسه ده نو. لا حول ولا قوة الا بالله اله العالمین مو دې له داسې حال نه وساتي اله العالمین مو دې له داسې